د پښتنو په دوو قبیلو کې چې جنګ پر انتها ورسیږي او په یوه خوا باندې هم دغه کوشش نه کیږي چې دا جنګ دې ودرېږي، شر و دعوا انتها ته رسېدلې، وینې تویې سوي، مړې سوي او اوس نو دغه قبیلې او د خاندان پریشانه یي چې دا جنګ به څنګه ختم کیږي. د هرې خوا څخه ځوانان مورچه زن وي، نو په داسې صورتحال کې دا میرمنې او ښځې دا راوځي، دا پوړنې ونیسي. د پښتنو دا یو قدر دی چې میدان ته ښځې راوځي، پوړنۍ داسې ونیسي او پوړنۍ ښکاره کړي، چادر ښکاره کړي، حجاب ښکاره کړي، نو بیا دواړې قبیلې چې هغه یو د بل د وینې تږي وي او مړي ته آماده وي، نو هغه مجبوره سي شرم وکړي، غیرت وکړي، ننګ وکړي، ناموس وکړي او بالکل پریشانه سي چې اوس نو د ښځو سره موږ څه جنګ وکړو، د میرمنو سره جنګ څه وکړو. ولې د پښتنو دا خوی دی چې هغه د کوچنیانو، د بوډاګانو او د میرمنو د ښځو چې دی هغه جنګ نه کوي. پښتون مارشل قوم دی، لہذا د ده په ذهن کې دا خبره د پیړۍ پیړۍ په زراو کال را روانه ده چې ښځې کله میدان جنګ ته راوځي، د دې مطلب دی امن دی، سوله غواړي او شکست یې تسلیم کوي او بالا دا جنګ ختم کوي، موږ د دا جنګ څخه چې دی هغه لاس اخلو. نو نن به موږ پر دا باندې مجلس کوو چې پوړنۍ نیول او یا دستار یا لنګوټه کې و خلکو ته شیان ورماپول او مسلې ورماپول، پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله قزی، دا د زما یوټیوب چینل هر مخصن موږ دلته مجلس کوو د پښتونوالي په حواله باندې. په دا پلی لیست کې پښتونولي کې ما نورې ویډیوګانې هم جوړ کړي دي، هغه هم در سره وګورئ. نن موږ د پښتونولي چې د پښتون یو ریټن ان ریټن لا ده، بالکل غیر تحریر شده آیین دی، یو ځای لیکل شوی نه دی، بلکې د پښتنو په ذهنو کې، په دماغو کې، په سینو کې نسل در نسل دا خبرې پرتې دي، دا دود دستور، دا رواج، دغه قانون، دا ضابطه اخلاق، دا نسل در نسل دی منتقله کوي او نوي کهول ته په لاس ورکوي او په زراو کالو باندې دغه سیستم، دا آیین د پښتنو غره روان دی. پښتونولي چېرته وایي تر ننه تاریخه پورې موږ د دې پالنه کوو او یو بل ته ورښیو او د دې احترام کوو او چې نه څوک یې نه ومني هغه موږ سره پښتون نه ګڼو. نن د پښتونولي کې چې دننه یو قدر دی، یو ویلیو دی، یو رواج دی، یو دود دستور دی او زموږ د پښتنو د ژواک یو آیین دی او دا ډېر ښه ګڼل کیږي دا خوی په دې واله چې کله ودې ته وایي پوړنې نیول. پوړنې نیول څه مطلب دی؟ نه اوس دا خو نه دی چې تا یو پوړنې ونیوی بس دغه یې ګرځوه در سره پر ماښام پرې ګرځوه. یا دا پوړنې دا داسې دی په پښتنو کې چې کله دوې قبیلې پر یو مسله باندې، پر مځکه باندې، پر جایداد باندې، پر ننګ و ناموس باندې یا پر یو بل داسې مسله باندې چې هغه قومي لیول یې او د دوو قبیلو سره جنګ یې نه، خدای نه کرده بدي یې، دشمني یې نه، نو دا دوې قبیلې چې دی هغه وروره لګیا وي، وروره جنګ نه ختم کوي، د ملایان هم ورله راشي، د خدای روی هم وروړي، د قرآن روی هم وروړي، د رسول روی هم وروړي، ګرد ورته ووایي چې بھائی دا جنګ ختم که، دا شر ختم که، دا دعوه ختم که، دا ظلم ختم که، یا د امن راوله، خوشحالي راوله، سوله راوله، نه نو روغه جوړه راوله، په خبرو باندې خبره مسله حل که. لیکن دوی یې نه حل کوي، بس وروره توپک دی، توره ده او توپنچه ده او چړې دي او لرګیان دي او بیلچې دي، یو بل پر مځکه باندې جایداد باندې، حالانکې دا به دلې پاته کېږي، دوی به ځي وروره قبروله به ځي، آیا موږ وینو روزانه دغه مړي کېږي او راکېږي. هغه زموږ دغه پښتانه یې وروره پر معمولي خبره، پر پیغور باندې یا په لغاز باندې یا پر یو بل شي باندې چې سره جنګ سره وکړي، بیا نو وروره در چړو و، در تورو و، در چاقوګانو، در کلیپانو ورسیږي او دا رقم نو بیا دغه معمولي جګړه چې پر کشني باندې یا پښتانه وایي په جنګ چې دی هغه پر یا سپي باندې کیږي یا پر کشني باندې کیږي او دا هم وایي چې بھائی زن زر زمین، په مځکه، په ښځه باندې او پر سونا یا په پیسو یا په جایداد باندې جنګونه کیږي. حالانکې دا به ګرده دلې پاتې موږ یې روزانه وینو، لیکن بس سر نه خلاصو، څه پکې پښتون لالا دی.
نو دا رقم چې پر معمولي خبره لغاز باندې یا په دا رقم تا ماته ولې دا وویلې ماته دې ولې دی وکتل دا دې ولې وکړو هغه دې ولې وکړو نه دا رقم چې دوی جنګ سره وکړي دا جنګ بیا ولاړ سي در قبیلو پورې ورسیږي در خاندانو پورې ورسیږي په یوه خوا کې هم مړي وسي په بله خوا کې هم مړي وسي اوس نو وروره دا جنګ دی چې نه ختم کیږي بس سره لګیا وي وروره مصیبت یې جوړ کړی ورور ملایان هم ورله راسي نور سیدان هم ورله راسي ملکان خانان و سرداران هم ورله راسي دوی مورچه زندې ورور په مابین کې هر څوک کوشش وکړي یو چم نه کوي نه میدان سور وي لکه نه هغه بیا د بې د مافې دوه کوټه سپیان داسې خولې دی سره جنګولي دلته یو وخت چې و زه په د پښتون آباد کې دا تارو چوک ولو د شپې را روان ولم چې ومو کتل پر دا چوک باندې دوه کوټه سپیان داسې سره اخته سوي دي نه نو هغه چوکیدار دورې تېرېدی ما ورته وایي تا سره یو لکړه مکړه نشته دا دوه سپیان سره جلا کې دی بدې سره دا خولې داسې پنجې و خولې داسې سره لګولې دي نه وینې یو د بل سره تویېږي ما وایي دا سپیان سره ګواښ که هغه ول دا نه سره ګواښ کېږي اکثر یې پر دالته پر غوښو پر چچړو پر شیانو باندې سره جنګي یو وایي دا زما علاقه ده بل وایي دا زما علاقه ده اوس نو څه پکې د سپیان خو سره اخته وو کوټه سپیان د سپیان بچیان هم د سپیان سپی بچیان هم سره اخته ول هغه هم په آپس کې سره جنګولو نه مالوایي سره ګواښ یې کړ نه خیر ده هلته یو نږدې یو بیلچه پرته وله هغه یې راواخیسته دا بیلچه یې په دا مابین کې ورولله دا سپیان نه سره جلا کېدل دومره کوششونه بیا څو کسان دور دور تېرېدو هغه هم ورته ودرېدل دا سپیان یې سره جلا کول نه جلا کېدل نه نو دا رقم د پښتنو چې کوم قبایل دي ته نو خوا مه بدوئ چې په دا پښتنو قبایل کې ما د سپیانو ولې ذکر وکړي نور نو هوښیاران ښه په پوهېږي نه نو دا سرخته و دا دوی قبیلې چې سرخته یي نو دوی نه سره جلا کېږي وینې بدالې دشمني نو په داسې مابین کې د زنانې میرمن یا د یوې خوا د بلې خوا خپل پوړنی چادر د سر څخه لرې کړي که سپین سري او که تور سري مابین ته داسې ورتس کړي یا یې داسې شاوخوا په هوا کې داسې لهراو کې په هوا کې داسې پورته کې او وې څرخي سر را وې څرخي او خلکو ته ښکاره کړي چې بهی موږ دا د پوړنې د سر څخه لرې کړي اوس نو ستا غیرت ستا ننګ دی چې اوس دا پوړنې ماته په را سر کوې که نه را سر کوې نو هغه قبیلې چې یو بل ته سره وګوري چې پوړنې خوا دی رالی مابین ته پوړنې ونیوئ نه لکه نه څوک چې یو چاته دا لمون دی ونیسي وایي د لمون روی مې در وړی دی بس دی چپ که لکه دوی د دا لمون روی هېڅ خیال نه ساتي نو بیا دا ښځې زنانې د کور غه یا د یوې خوا د بلې خوا پوړنې داسې په اسمان کې په هوا کې چې دی هغه وڅرخي را وڅرخي او دا ورته ووایي چې موږ امن غواړو سوله غواړو نه د خدای روی مې در وړی د پوړنې روی مې در وړی دی د پښتونوالي روی مې در وړی دی نو د پښتنو چې کوم قبایل دي هغوی ته دا په ذهن کې دا پراته دي هغه همیشه د دې ډېر قدر کوي هغه وایي بس پوړنې ونیوئ بس اوس نو جنګ بس ختم سولو بس هغه دی پوړنې او که چا د پښتنو بیا د هم رواج ودود دستور دی د پښتونوالي غه که پوړنې ونیول سلو پوړنې مابین له رالی حجاب رالی ټیکړی رالی یا چې دی هغه د حجاب و ټیکړی و د پوړنې مابین ته راتس کوي نو که چا د دې خیال نه وساتي او جنګ یې جاري وساتي بیا دا نورې قبیلې هم راولاړېږي د هغه قبیلې ملګرتیا کوي چا چې پوړنې نیولې هغه ول به په پښتونولي کې خو دا دود دستور دی دا قانون دی دا ضابطه ده چې چا پوړنې ونیوي پر هغه به تېروتۍ نه کوي د هغه سره به مزید جنګ نه کوي خون به نه کوي ناحق دا خو ته ظالم یې بیا هغه پوړنې ونیوي ته له د هغه باوجود هم جنګ کوي یا نو ته ظالم یې زه د ده ملګری یم نو دا د پښتنو ډېر ښه خوی دی که مابین کې څوک پوړنې راتیس کړي بس بیا به که جنګ نه سو ختم بیا به د بل د چا چې پوړنې تس کړی د هغه ملګري به دا ټوله بیا کوي او بل به ملامتي یا بل ګروپ به ملامتي یا بل قوم به ملامتي بل خاندان به ملامتي هغه ګروپ به ملامتي چې به یې هغه پوړنې ونیوي ته لا جنګ جاري ساتي عجب د ننګو د ناموسو د غیرت د وتلی سړی عجبه نامرده سړی دا ته را څوک یي عجبه ناسیاله سړی تا ته هېڅ خیال نشته د دې عزت د دې پوړنې د دې چادر
ته پښتون یې که باسماز یو پتوګی فیصله آباده یې، که پښتون یې پښتون کې خو دا خوی نسته. پښتون خو دا د پوړنې عزت او د چادر او د ښځې او د زنانې د دغه عزت کوي. ولې په پښتنو کې د ښځو سره د بوډاګانو سپین ږیرو سره سپین ږیرو سره مشرانو خلکو سره او د کشرانو کشنیانو بچیانو سره د دا سره نه جنګ کیږي نه سیالي کیږي نه. نو دا د پوړنې یو رواج دی چې په پیړۍ پیړۍ سره روان دی، تر ننه پورې روان دی. نن کې څوک پالنه نه کوي نو هغه زما په اند هغه پښتون نه دی. باید چې د دې دا یو خوی دی چې دا جنگ نه په قبیلو کې نه ختم کیږي. نو په کار دا دی چې د دې کور زنانې په مجبورن حالت کې نه سړی جنگ ته ورېله کې مړه کې، نو څه ضرورت یې؟ دا کم د کفر او د باطل او د اسلام او د باطل جنگ دی چې اوس موږ سړی ورواستو او تورې په لاس ورکو چې ورسي شهیدان راسي. دا خو د خپل ورور د پښتون د خپل خاندان د خپل علاقې د خپل وطن د خلکو سره جنگ دی په آپس کې په مځکه یا پر لغاز یا پر مابلیش باندې. نو په دا جنگ کې چې څوک مړ هم سي نو آیا شهید ورته ویل کیږي؟ خو د خپل ورور سره اخته دی. که دی په آماده جنگ دی نو ته ځان دی لږ ورته پړ که، ته دا خبره برداشت که. هغه زموږ یو ولو دلته واډن ولو په دا جیل کې، نو ما اوس خو خیر نشې مشې شو کړی دی. ما یې پوښتنه جن کوله، هغه ویلې ول یاره دا د پانډسي ګاټ والا چې دی د دې کې زما ډیوټي ده، زه واډن یم دننه. ویل زه د اکثره د خلکو سره خبرې کوم. نو هغوی ما ته د ګردو شیانو خلاصه دا یو شی راشي و یاره کشکې دا چا چې خبر راته کړی وی یا دا ما چې جنګ کړی زه پر دا پښیمانه یم. در دغه جیل او در دا ستړي او در دا مړي چې غنو شو چې ما خبره برداشت کړې وه د یو ساعتکي دپاره یو منټ دپاره زه باید چې بېغیرته سوی ولمه. نو ساعتکي دپاره که ته خپل ورور ته بېغیرت هم سي نو څه اسمان به ونړېږي یار. خو برداشت که یو دوی خبرې دي خو زما ورور یې نه، زما ورور یې، زما وینه یې، زما پښتون یې، زما د علاقې، زما د خاندان یې. ستا خبره زه نه ومنم، ستا خبره برداشت نه کړم، ستا خبره پر ما باندې ولې بوج سي. ستا خبره زه نه ومنم نو د چا خبره به ومنم؟ پردي پتوکي خبره به ومنم؟ د هغه سره خو زه سیالیم نه کوم نه. نو دوستانو په د پوړنې حواله باندې دغه دی. او دویمه دا یو بل خوی دی لنګوټه یا ټیکری یا لنګوټه یا دستار. دا په هغه وخت کې میدان ته راځي یا د دې خبرې هغه وخت اړتیا پیښه سي چې کله یو څوک په یو چا پر بل چا باندې یو پیسې باندې یا یو مسله یې نه هغه ورله راسي او ورته ووایي چې یاره د خدای دپاره ماف کړې، زه د راغلی یم، زما په لنګوټه کې زما په دستار کې دغه ور پرېږده، یا دا پلانکي مسله کې د راغلی یم معاف یې که، زما په لنګوټه کې معاف که. نو بیا دا کوربه چې دی هغه ورته وایي ستا په لنګوټه کې ستا په دستار کې زه در بخښمه، کنې نه مې بخښئ، ستا په خاطر باندې ته راغلی، دا مشران راغلي دي ستی په لنګوټه کې. بیا ډېر کسان بیا داسې چې ډېرې پیسې پرې ایښي نه، نو بیا بل ورته وایي یاره زما په لنګوټه کې یو څه ور پرېږده. بیا وایي ټیک دی، دا دومره مې پیسې پر پرتې ولې، دا دومره پیسې چې دی هغه زه ستا په لنګوټه کې ور پرېږدم. یعنې د چا سره رعایت کوم، تعاون کوم، بخښنه کوم، د چا سره یو ښه خوی کوم چې څوک ورله راسي وایي دا نو مشران دي، دا نو سیالان راغلي دي، دا نو ښه خلک راغلي دي، لہذا دوی چې راغلي دي ننوایت یې راغلي دي یا مرکه کې راغلي دي یا په یو مسله کې راغلي دي، په یو خبره کې راغلي دي، نو د دوی په لنګوټه کې زه دا مسله ورحل کوم یا یې ور بخښمه. همیشه چې څوک چاله راسي نه نو هغه یو چې دی هغه راولاړ سي، د څوک چې خواست چین غواړي دا ژیرې دی ونیسي، دا زنې دی ونیسي، وایي زما په لنګوټه کې را پرېږده دا مسله، دا معاف یې که، ما در راوستلي دي زما په لنګوټه کې در پرېږده. دی نو ګوا مطلب د لنګوټې والا یې ضروري دا نه ده چې لنګوټه یې پر سر وي، یا دا سمبولیک یو حیثیت دی، دا یو علامتي خبره ده چې په ذهن کې دا خبره یي چې یاره لنګوټه مطلب د دا سړي په رعایت کې،
د دا سړی چې ما له ننوات یا مرکه کې راغلی دی د ده په وجه د ده په تعاون باندې د ده د وجې زه دا شی چې دی ورماپوم د سپرداره یم د دې شي څه او دا خبرې څه زه دا ورماپوم زه د دې خبرې څخه ځان اخلم ولې چې دی راغلی دی دا سیالان راغلی دی مشران راغلی دی سیدان راغلی دی یا نور داسې خلک راغلی دی د دوی په لنګوټه کې لنګوټه مطلب دستار یا پټکری او چې کوم زموږ یو چادر پر سر وي نه یو لکه د ښځې غپوړنی وي یا ټکری وي دا رقم د سړي یا خولی وي یا لنګوټی یا دستاري یا چادر یې پر سر اچولی نه داسې یو پټو یې پر سر اچولی و یاره ستا په لنګوټه کې دا در پاتې ستا د وجې دا خبره زه در معافومه نو په پښتنو کې دا یو په پښتونولي کې دا یو ډېر ښه خوی دی که د جنګ په حواله باندې موږ زنانې ور مخته کو نو څه پکې جنګ کوې د خپل ورور باندې ځان وژنې یا دی مړ کوې نو در دې خو ښه دی چې د زنانې د وجې چې دا په موږ کې یو ښه خوی دی دا را بیداره سي برته راپورته سي او په دې حواله باندې موږ مسلې حل کړو ولې د قرآن شریف خوته نه مني الله دې موږ معاف کړي نه نو دا د ښځو دا د تورسریو سپین سرو دا پړنې چې ونیول سي حجاب مخ ته راوړي میدان ته نو د دې په وجه باندې هم ډېر خلکو غیرت وکړي عزت وکړي شرم وکړي حیا وکړي او دا خو نو نه دی چې د ګردو د سترګو څخه شرم حیا وتلی یا په بعضې خلکو کې سته اوس هم هغه پښتونوالی سته که دا رقم غټې غټې مسلې د دې ډېر مثالونه درکولی سم خو په بله ویډیو کې انشاءالله تعالی کار وخت و نو په پښتنو کې دا ښه خوی دی او د دې باید چې پالنه وسي او که څوک نه مني د هغه مذمت کیږي هغه بیا هغه ته ډېر خلک وایي او دا په زره او سال څه دا روان دی د دستار لنګوټې او پګړۍ چې ورته وایي او د پوړنۍ او یا د ټیکرۍ په حواله باندې نو انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو حاضردم ما نقیب کزي ته راکړه اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد